درنو لیدونکو السلام علیکم. نوررحمن لیوال د پیغور په ډول طالبانو ته وایي ټول ګډون حکومت پرېږدئ، که میړونه یاست هوایي ډګر وچلوئ. شرم دی چې 40 میلیونه ولس او د زبر ځواکونو ماتولو له چیغو سره د یو هوایي ډګر چلولو وړتیا نه لرو. د ناوړه سیاست له امله اړیو د هیواد مهمې چارې پردیو ته وسپارو او موږ څوکیدارۍ کې ځان حاکم احساس کړو. حکومت هغه ده چې د کابل هوایي ډګر چلوي. تر 20 کاله پردیو تپل شوي حکومت ته نږدې 40 هوایي ډګرونه چلول چې هر ډګر کې په سلګونه افغانان دندې درلودې. تخنیکي ډول 150 کسان پکار دي چې هوایي تګ راتګ کابو کړي. نور د خلکو او سامان ښکته پورته کول هر څوک کولی شي. آیا په زرګونو افغانانو کې موږ 10 تخنیک کسان نشو پیدا کولی چې یو هوایي ډګر وچلوي؟ که خپل کسان نه لرو کولی شو په بیړه بې پرې هیوادو څخه مسلکي کسانو په ډیره اوچته تنخواه وګماره، هغه هم له هر هیواد څخه یو کس. امارتوالو دا تاریخي تیروتنه ونه کړئ چې کوم پردي هیواد یا کمپنۍ ته د هوایي ډګر چلولو چارې وسپارئ. له لاندې هندي جنکو موږ کم نه یو، که نشئ کولی راپرېږدئ. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي وو چې هیواد یې د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره د حامد کرزي هوایي ډګر پر سر خبرې کړې دي. اردوغان ویلي وو ترکیه دې ته آماده ده چې د یاد هوایي ډګر د امنیت چارې پر غاړه واخلي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.